امریکا او انګلستان د فاتح اتباعو د ویستلو لپاره افغانستان ته 3000 سرتیري د موقت وخت لپاره رالیږي. د هیواد په شمال کې د جګړې له امله په زرګونه کورنۍ کابل ښار ته کډه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د پښتونولۍ ډیرو ګډنمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. تاسو فهموم تازه مهم او لنډ خبرونو ته. امریکا او انګلستان افغانستان ته په موقت شکل 3000 سرتیري د دوی د اتباعو او کارکونکو د خوندیتوب او ویستلو لپاره رالیږي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه وروسته تر هغې وشوه کله چې په افغانستان کې ګڼې ولسوالۍ او ولایتونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تېره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دی به هغه پریکړه نه دی پښیمانه چې له افغانستان څخه یې پوځیان وویستل، او دی زیاتوي چې دوی به له افغانستان څخه پراخ ډیپلوماتیکي اړیکې ولري او د افغانستان روان وضعیت د ښه والي او بدوالی د افغانستان له مشرانو سره دی او دوی د دې مسؤل دي. د شمالي ولایتونو د سقوط سره سم د دغو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي د جګړې له امله کابل ولایت ته کډه شوي چې دوی اوس له ګڼو مشکلاتو سره ژوند تیروي او په نړیوالو ټولنو او بنسټونو غږ کوي.